زه د وړکي مور و پلار ته یا د ښځې خوښې و سخر ته آن دا عرض کوم که غواړی څه د بچی زندگی خروگه شي صحیح که غواړی د اندرور زندگی خروگه شي د دې نتیجې کې د دیو بچی داسې راشي څه خواږه وي ښه وي نیک وي قدرمن وي عزتمن وي او د دې نیکونو د نیو نیکه ښې فایدې کې راشي بالکل پکار دی هغو ته ازادي ورکړي اختیار ورکړي پروردګار عالم دی ځای ته هم یې سته د مور و پلار خیال وساته څه ذمه داریانې ور به ایښې دي هم یې دې ته ویلې څه د ښځې خیال وساته صحیح چونکې د دې ښځې دې مور و پلار نه دا راغلی دی بالکل شوهر نه علاوه هیڅوک نشته نشته بالکل نو دا یو ښه درس دی څه هم د پکار د مور و پلار د ځای خیال وساتي مطلب یې دی څه هر کار کې ورکې مداخلت مه کوي دغه آزاد پرېږدي صحیح در عین حال څه د هغو سرپرستی کوي څه بې ځایه کور ونه نیسي بې خوانده نوکري ونه کړي بې خوانده خلکو سناستی پراتی نه کړي دا سرپرستی وکړي خو شخصي زندگی کې د هغو دوو منځ کې مداخلت مه کړي چې څرنګه زندگی ده تیري ازادي ورته ورکړي نو زه د دې بیبي والا کومه زندگی دی غواړم څه مو مېرمنو دپاره خویندو میندو دپاره یو سبق شي یو ضروري شي ته زه غواړم څه اشاره وکړم هغه دا دی څه مو الله زمانه کې خاص کر د موجوده زمانه کې ځوانان ژڼې اوړکي یا اوړکي اردوه کله د واده عیش ته ورسېږي که بس مزید انتظار ما کوي پکار دی صحیح چونکه آینده زندگی که غواړي څه د دې شخصي زندگی ښه وي یی نوکري ښه وي یی تعلیم ښه وي یی عبادت ښه وي دا ټول موقوف دي شریک حیاتو دي زوج یا زوجه باندې ښځې یا میړه باندې صحیح لکه دا انتظار مه کوي اوس د دې مولای متکیان څه کله یا وړمبي واده کې څه مولا ورمنې سی کور حضرت زهرا سلام الله علیها سه غصت د ورمنې عمر انه کاله دی صحیح ټیک دی مونږ نن سبا زمانه کې انه کاله نه 18 کاله خو بالکل 18 خو نه خو پکار دی زیات ما لیټ کوي یعنی ښکلې رشته که میلاو شي میلاو شي مناسب پکار دی د هغه واده وشي حدیثو کې دی دا خبره څه فورا ته هم ویلی شي او ځینې خلک فکر وجې نه بیا واده نه کوي مناسب نه دا هم دغه دی که څه پروردګار عالم واده کړي دی صحیح څکه وانکحوا الایام منکم اگر چې مو باز معذرت غواړم بس ازدواج نه دی خو چونکې دی نه مو درس خستونه دی د مو مسایل دا دي صحیح د مو د موجوده زمانه مشکلات هم دا دي اجتماعي ځکه دا مسایل پکار دي وانکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله امر دی خدای طرف نه انکحوا فعل امر دی یعنی تاسو وکو د وانکحوا ایام ایام د ویلی شي هغو خلکو ته څه هغه د واده استعداد لري صحیح لکه یو سړی تږی دی پکار دی اوبه وڅښي بالکل وږی دی پکار دی ټیکاله وخوري کله هغه احساس وکړه د واده تشنګي احساس یې وکړه او دومره کوی شي څه خپلې زوجه ته ورسېږي لکه واجب النفقه دی دغه جامې دي دغه خوراک دی دغه زندګي تېرول دي نور مشکلات حل کولی دي که څومره یو سړی دا کوی شي نو هغه دپاره امر دی خدای طرف نه څه به انکحوا الایامه خو دا انکحوا هم 18 کالو ځوان پاتې بالکل یا 60 کالو یا 2 کالو کله شرایط پوره شي پکار دی دا واده معاشره او والدینو په واده دغه کې تیار کړي بالکل هم هغو خلکو پس ښځې مړه شوي دي خو هم دغه د مطلب محسوسي د احساس د قسمه سره شریک حیات پکار دی بلکې زه دا نکته عرض کوم هغه صرف څه کوم ځوانان دي که هغو نه زیات ضرورت هغو خلکو ته دی چې هغو ښځه مړه شوي دی بالکل یا د کومې ښځې شوهر مړ شوی دی صحیح یو بل منفي پهلو څه زه د تصور کوم خپلې معاشره کې هغه ډېر زیات دی څه که سړي ښځه مړه شوه سړی خو واده کوي بالکل هم داسې خو که بیا ښځې میړه مړ شوه بیا هغه واده نه کوي بالکل شریعت ته دا نه وي د مو اهل بیت و زندگی داسې نه وه بالکل او سکون دی بالکل پکار دی څرنګه سړي ته اجازات اضا پکار دی بل واده وکړي همدې شانې سره ښځې ته خدای طرف نه اجازت میلاو دی څخه خپلې زندگی کې آزاد دی محترمې طریقې سره د خپل ځان په شریک حیات وکړي خو مهمه نکته ورکې دا دی چې چا ستا وخت تېرونه دی که بالکل څخه ځواني عمر کې وي یا وړمبي واده د بعد وي لکه شوهر یا زوجه ښځه یا میړه اردوو کې یو کس وفات شول دویم ځل په واده کې دې اردوو دپاره کوم شرایط پکار دی دا ډېره مهمه دی
دی شرایطو کې څه کوم دی لکه نن سبا څه کوم موانع دي هغه وجې نه د موږ ژڼې د ودونه نشي کوی مثلا یو شرط دا چې تعلیم یې زیات وي بالکل بل شرط دا لګی چې یاره مثلا تنخیح زیاته وي صحیح یا موټر کاری وي یا مثلا واچا څه بنګلې وي دا بینک شیونه بیلنس وي بالکل بینک بیلنس یا ضعیفه وي نو مو د اهل بیتو زندگی ته څه کله کسو که مثلا د حضرت ام البنین بزرگوار د دی وخت کې څه کومه مولا سره از د وجې زندگی کې ارسی د مولا زندگی کې څه و بالکل سوی د جنگونو نه سوی د شهادتونو نه سوی د زخمونو نه سوی د دردونو نه بالکل خو ورمنې لکه الحمدلله هغه د بعد واده د بعد قصې عباس علمدار دغه ګران ورونه بالکل زمو دغه د قمر بنی هاشم دی الله اکبر زه د بیان څخه دی ورمنې هیڅ څه زندگی کې نه وی یو قمر بنی هاشم وی بالکل د دې د زندگی قیمت دام کافي و نو ډېر ښکلی تربیات یې ډېر کړی دی، ښکلی بالکل. تربیت نه زه د دا بیان څه خپل زندگی کې تعلیم ته شرط ما لګاو صحیح نه بیان څه باد دی بالکل خو که چیرې تعلیم مانع شي د نیک کار کې دا باد دی صحیح دولت شرط ما لګي دولت باد نه دی خو که شرط یې لګی څه واده ورسته اول دولت دا دولت باد دی